درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبانو سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د خپل سفیر په توګه ورپېژندلی دی. رویټرز د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هغه لیک ترلاسه کړی چې پکې سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د غلام اسحاقي قصازي پر ځای د افغانستان سفیر ټاکلی دی. یاد دی که ملګرو ملتونو شاهین ومني دې سره به په نړیواله کچه د طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته یو قدم اوچت شوی وي. بلخوا جنوبي کوریا له افغانستان سره 19 میلیونه ډالر مرسته کوي. د جنوبي کوریا حکومت ویلي دوی د شاوخوا 19 میلیونه ډالرو په ارزښت په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې د ځینو انکشافي پروژو د پیلولو پلان لري. د سرچینې په خبره جنوبي کوریا غواړي چې دغه پیسې په افغانستان کې د ظرفیت لوړونې او پالیسۍ جوړونې په برخه کې ولګوي. تر دې وړاندې چین هم د ورته مرستو او همکاریو ټټر وهلی و. بلخوا پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي پخلاینې شورا رئیس محترم ډاکټر عبدالله د افغانستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي کاغلي زمیر کابلوف، د چین له ځانګړي استازي کاغلي شیانګ یو او د پاکستان له ځانګړي استازي کاغلي صادق خان سره په ګډه لیدلې دي. په دې لیدنه کې چې په کابل کې د روسي او پاکستان سفیرانو هم حضور پکې درلود. په افغانستان کې د همشموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست، د ښځو له حقونو ملاتړ او ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د زمینې پر برابرولو او د افغانستان لپاره د سیمهییزو همکاریو پر اهمیت بحث او ټینګار وشو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.